السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو دوستانو مسلمانانو وروڼو، خصوصا د افغانستان مبارزین وروڼو ته یو خاص یو خصوصي یو پیغام لرم چې هغه به بیا تاسو ته د شیخ صاحب محترم نظام محمد په ژبه باندې هم در سره شریک کړم. نو محترمو دوستانو مبارزینو وروڼو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د یارانو ته الله پاک قوت ورکړی او برسر اقتدار یې راویستی دي. الله پاک دې نور هم توفیق ورکړي د ښه کارکردګي او هغه کسان چې کوم پر کورو ناست دي یا دوی وایي چې زموږ کار نور ختم سو، مبارزه ختمه سوه، نو دوی دا په غلط فهمي کې دي. نو محترمو دوستانو، لکه څرنګه چې مخکې مبارزه جاري ساتلې وه، اوس هم باید تاسې مبارزه جاري وساتئ. که مخکې د سنګر مبارزه وه، لیکن اوس تر هغه هم مبارزه سخته ده چې کومه مبارزه د نړیوالو کفارو شروع کړې ده، هغه فکري او ذهني مبارزه ده. نو دا مبارزه تر هغه هم اهمه ده. نو هغه مبارزین وروڼه چې کوم دا خیال وي چې اوس مبارزه والا ختمه سوه، نور ضرورت نشته، نو دوی دا فهم دا فکر غلط دی. باید خپله مبارزه اوس هم جاري وساتي، ځکه که هغه عملي د میدان د سنګر مبارزه ختمه سوې ده، فکري او د ذهني مبارزه چې ده هغه اوس هم دوی جاري ساتلې ده، نه یې ده بنده کړې. مسلمانانو ذهنونه ورخرابوي، فکر یې ورخرابوي، په مسلمانانو باندې یې بد فکره کوي. نو د دو سره مقابله کول دا ضروري او لازمه ده. باید هر مبارز ورور خپل مبارزه جاري وساتي، هغه که د قلم د لارې وي، که د خولې له لارې وي، که د موبایل د لارې وي، د انټرنیټ د لارې وي، باید خپل مبارزه جاري وساتي. لږ دا مختصر بیان د شیخ صاحب محترم هم در سره دا پیغام در سره شریکوم، دا هم په غور واورئ او د مبارزینو وروڼو سره شریک کړئ، تر څو دوی ته هم هغه همت چې کوم دی هغه ورزیات شي او خپل مبارزې ته دوام ورکړي. دا مختصر کلیپ په دا سیټ کې درته چالو کوم. د شیخ صاحب محترم دا په غور سره واورئ او دا یو پیغام په طور سره د نور مبارزینو وروڼو سره هم شریک کړئ. راځئ چې واورو. داسې موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې جهادي سلسله ختمه شوه، نور جهاد نشته، ځکه خپله بایډن اعلان وکړي چې زموږ مقابله د طالبانو سره روانه ده، جنګ نه دی ختم شوی. نو چې جنګ یې نه دی ختم شوی، اوس کومه دی، خو د بایډن ټانګ یې هم نه معلومېږي، عسکر یې هم نه معلومېږي، یو ځای جنګونه دي شروع د بایډن سره، نو څنګه مقابله روانه ده؟ د ده مطلب او هدف دا شی دی چې زه به په دغه فکري شکل د افغانستان مسلمانان پر دغه اسلامي نظام باندې بدګمانه کوم. نو هغه تښتېدلي منافقین چې د افغانستان څخه تللي دي، د هغو په پوښ باندې بایډن او د ده په شان هم ځان وردننه کړی دي. شکل یې د افغان دی، رنګ یې د افغان دی، ژبه یې د افغان ده، خو کار چاته کوي؟ کار امریکا ته کوي. نو نن هغه نظامي مبارزه هغه الحمدلله پای ته رسېدلې ده، خو فکري مبارزه ډېر په زور کې روانه ده، په اوج کې روانه ده. نن د دې ډېر اړتیا ده، تر دوربین و در ټانګ و در هر شي مجاهد وروره ستا د قلم ډېره اړتیا ده چې نن به ته په قلم باندې مبارزه کوې. نو هغه سلسله لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام تر فتوحاتو و کامیابۍ وروسته د فکري جګړې سره مخ و او الله پاک هم امر ورته کړی و، ما او تا هم نن د هغه مبارزې و مقابلې سره مخ یو. نو ستا نننی حرکت که د ټلیفون په لاس کې دی، که د قلم په لاس کې دی، مجاهد وروره حرکت دی د ستایلو وړ دی او جهاد دی، تیم په دغه نیت باندې استعمالوه چې د نظام دفاع کوم، د اسلام دفاع کوم. الله رب العالمین بیا د هغه مجاهد په ثواب کې در ثابت چې د ټوپک سره په سنګر کې ولاړ دي. دغه مسله تاسو ډېره مهمه وبولئ. تاسو د شیخ صاحب محترم دا مختصر پیغام یو میسج واورېدی، د ملګرو سره شریک کړئ او خپلې مبارزې ته دوام ورکړئ. بالکل همت پرې نږدئ، هغه غوندې لکه څرنګه چې مخکې تاسې مبارزه کول، همدارنګه خپل مبارزه د اسلام دپاره، د وطن دپاره جاري وساتئ.